د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون نوبتي غونډه نن پنجشنبه د روان لمریز کال د جدې میاشتې په 28مه نیټه په مرمرینه ماڼۍ کې ترسره او له جنډا سره سم د ټاکل شوو موضوعاتو په اړه بحث وشو. د اقتصادي کمیسیون په دغه نوبتي غونډه کې د شوکانو ډبرو پر سر د ټاکل شوي رویالټي او ګمرکي تعرفې د ټیټېدو په اړه بحث وشو. تر مفصل بحث وروسته پریکړه وشوه چې د استخراج شویو شوکانو چې نیمه پروسس شوی وي فی ټن رویالټي د له 1800 افغانیو څخه 1200 افغانیو او ګمرکي تعرفه د له 1000 افغانۍ څخه 800 افغانیو ته راټیټه شي. په غونډه کې پریکړه وشوه چې دا تصمیم یوازې په ساحه کې د پرتو ډبرو په مورید کې نیول شوی او د استخراج د بیا پایل په صورت کې به د رویالټي او هم د ګمرکي تعرفې په اړه تجدید نظر کیږي. همدارنګه د شوکانو ډبرو سوداګر مکلف شول ترڅو په ساحه کې پرتې ډبرې د 5 میاشتو په جریان کې بهر ته صادرې کړي. همدارنګه په یاد غونډه کې د کابل ښار په کوټه سنگي ساحه کې د خصوصي سکتور له لوري د ملت سوداګریز مارکیټ جوړولو طرحه د اقتصادي کمیسیون د نظر په پام کې نیولو سره منظوره شوه. د دغه طرحې له مخې خصوصي سکتور 12 پوړیز سوداګریز مارکیټ د شاوخوا 340 میلیونه افغانۍ په پانګونې سره جوړوي. همدا ډول د اقتصادي کمیسیون له لوري د هلمند په لښکرګاه ښار کې د خصوصي سکتور له لوري د سوداګریز او هستوکنیز مارکیټ د جوړولو طرحه هم منظوره شوه. د دغه طرحې له مخې خصوصي سکتور 15 پوړیز سوداګریز او هستوکنیز مارکیټ د شاوخوا 400 میلیونه افغانۍ په پانګونې سره جوړوي. د غونډې په پای کې د اقتصادي کمیسیون له غړو وزارتونو او ادارو سره د افغانستان ملي اقتصادي مشورتي بورډ کړنلاره هم شریکه شوه. د کمیسیون ټولو غړو ته سپارښتنه وشوه چې د یادې کړنلارې د غني کولو په موخه د اقتصادي کمیسیون راتلونکي مجلس د خپل نظرونه وړاندې کړي. د افغانستان ملي اقتصادي مشورتي بورډ غړي د پوهنتونونو استادان د اقتصادي چارو کارپوهان او ملي سوداګر دي چې اسلامي امارت ته به د مهمو اقتصادي مسایلو په اړه مشورې ورکوي.